اوس دا بله ورځ د مور و پلار د ویشتلو څومره دردناکه واقعه ده. زموږ خلک خو دا شعروي چې دغه ځوان ظلم وکړي، دا قاتل دی، د مور و پلار وویشتل، دا بدبخت دی او فلان او فلان. آیا پر دې یو چا سوچ کړی دی چې د دغه عمل وجوهات څه دي؟ دا خو یو دم نه دي سوي. دغه ځوان، دا 15 کلنه ګلالی ځوان، دا تعلیم یافته ځوان و دا حال ته څنګه ورسېدی؟ پر دې یو چا سوچ کړی؟ نه، بس دې بدبخته داسې کار وکړي، دې بدبخته داسې کار وکړي. دا زموږ ستاسې غفلت دی چې د اولادو سره کوو. موږ دا ښایسته ګلالي ګلالي ځوانان پر دا میډیا وینو، دا ټوله دنیا یې ویني چې دوی په ټیک ټاک کې ډانسونه کوي، رقصونه کوي. د دې مور و پلار نسته؟ دا و دا حال ته څنګه رسیږي؟ دا اول وار دا مور و پلار چشم پوشي پر وکړي. مور و پلار وایي مه یې کوه هلک دی، مه یې کوه ځوان دی، مه یې کوه ساتیرۍ کوي. اخر چې کله ټیک ټاک او پبجي ګیم په اډو په مزغو ننوځي، په رګ رګ کې شامله سي، په یلو کې در سره ډوب سي، په سمندر کې ډوب سي، نو بیا چې راګرځي دا انجام یې پېښ سي. دا اوله واقعه نه ده چې پېښه سوې، د دې څه مخکې هم داسې واقعات پېښ سوي دي، لیکن چا د دې څه عبرت واخیست؟ هېڅ چا نه دی اخیستی. که چیرې دا سلسله داسې روانه وي لکه دا موږ چې وینو، دا واقعات به هم داسې پېښې شي. زه و دې مور و پلار ته وایم چې راویښ سي، دا شر همیشه د کوچني څخه شروع سي. که چیرې اول وار دی راوګرځول سي چې زویه ته د یو عزتمنې کورنۍ یې، ستا سره دا رقصونه ډانسونه، دا د ښځو د اجراګانو، دا د ننښجانو چمونه خوند نه کوي. دا کم کار چې تا روان کړی دی دا د معزز سړي کار نه دی، دا د معزز کورنۍ کار نه دی. و دا اولاد ته ترغیب ورکول سي، و دې ته تربیت ورکول سي، د دا شي سره راوګرځول سي، نو بیا به دومره د اولاد نه ډوبېږي. اوس د څو وخته مخه په دا لاهور کې چې هغه زوی راولاړ سوی، مور و پلار ورونه خپلوان یې ټول ویشتلي وو، هغه بیده و. ده ویل ما ګیم کاوی، په ګیم کې به چې مړه سو برته به راژوندي سو. بي بي سي والا انټرویو ځي ناست، ویل ما چې ویل دا به هم راژوندی سي. اوس دا حال ته دا ستا په زوی ته خبر نه یې چې دی په دا بله کوټه کې چش کړي، ته په خبر نه یې چې دی په بستره کې چش کړي. دومره بې لګامه اولاد پرېښول، دومره اجازه و اولاد ته ورکول، اخر چې د سر د پښو پرې ډوب سي، نو بیا چې راګرځې دا حال ته ورسېږي. نو دا قتل یا دا د مور و پلار ویشتل، دا یو معاشرې ته یو پیغام ورکوي چې خدا نه خسته که چیرې دا اولادونه دغسې بې لګامه، دغسې بې تربیې، دغسې عام اختیارات ورکول سوي، نو چې کله در حد واوړي بیا یې راګرځول ډېر ګران سي. نو زه د پلارو، د مورو، د ورونو، د خپلوانو مشرانو ته خواست کوم چې تاسې د خپلو اولادو سره شفقت وکړي. نن به ولې دا ښایسته ګلالیان د پنجرو شاته ولاړ، شفقت دا دی چې په اول سر کې راوګرځي. یو مشهوره واقعه ده چې یو غل د پانسي اډر وخاتي، مرګونه یې کړي و، غلاوې کړي. وایي هغه زما یو ارمان دی، زما مور ماله راوړي. کله چې مور وله راوستل، مور ته ویل موره ته خو دا ژبه راوباسه زیار پر مچ کړه. مور چې ژبه راوایستله، په غاښو یې ځم ونیوه، ځم ویې شکه. خلکو دا ولې؟ ول ما چې په اوله ورځ د چرګې هګۍ غلا کړ، ما چې دا بل کور پلمېټ راغلا، دا زما مور ما ته هېڅ نه وویل. فرمایه وخندل، وایي هګۍ راغلا کړې. که چیرې زه پر اوله هګۍ ولې وی، پر اول پلمېټ یې ولې ولی، نن به زه د پانسي ګاټ ته، دلته د پانسي رسۍ ته نه رسېدلی. نو دا ټوله داسې سوي دي، دا په یو پلا دا زوی دا هلته نه رسي، دا زوی کل عام پرېښول سوی، دا مکمل نشټوریانې جوړوي
چې ستا د بچي سټوري پر فیسبوک راغله پر ټیک ټاک کې ډانسونه تړونه راغلل د لوی خلکو سره غورځي او راغورځي تا هیڅ اکشن نه پرواز دی تا هیڅ رد پر د باندې نه وکړي اخر دا حال ته ورسېد الله دې زموږ پر حال باندې رحم